وما علينا إلا البلاغ المبين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. او قافلا راغلا نو دوی خپل اوبو راوړونکې ولیږه نو هغه خپله بوکا په کوهي کې ورخوشې کړه نو یوسف دغې بوکې پورې ونښت چې ولیده نو ویې ویل ای زما خوشحالۍ دا خو ډېر ښکلی هلک دی. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. او دوی هغه د تجارت د مال په توګه پټ کړو او الله پر هغو کارونو خو عالم دی چې دوی کول. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او دوی هغه په ډېر کم قیمت خرڅ کړو چې څو شمیرل شوي روپۍ وي او دوی د هغه په حق کې له بېرغبتو څخه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. او هغه سړی چې دی له مصره اخستی و خپلې ښځې ته یې وویل د ده استوګنه عزتمنه ساته یعنې دی په عزت سره ساته امید دی چې دی به مونږ ته فایده راورسوي یا به دی مونږ زوی ونیسو. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او هم دارنگا مونږ یوسف ته په ځمکه کې ځای او قدرت ورکړو او د دې لپاره چې مونږ هغه ته د خبرو ستاویل او تعبیر وخیو او الله پر خپل کار غالب دی او لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه خپل قوت ته ورسېدو نو مونږ هغه ته حکم او علم ورکړو او هم داسې مونږ نیکي کوونکو ته بدله ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. او هغه ښځې چې دا د هغې په کور کې وو هغې له دنه له هغې سره د بدکارۍ مطالبه وکړه او ټولې دروازې کلکې پورې کړې او ویل یې هله ته زر راشه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هغه وویل زه په الله پورې پناه نیسم بېشکه دا عزیز زما مالک دی هغه زما استوګنه ښه کړې ده بېشکه شان دا دی چې ظالمان فلاح او خلاصې نه مومي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. او یقینا هغې ده ته قصد کړی و او ده به هغې ته قصد کړی و که چېرې ده د خپل رب دلیل نه وی لیدلی. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هم داسې مونږ یوسف وساتو د دې لپاره چې مونږ له هغه نه بد او ناکاره بې حیا فعل وګرځوو یعنې واړوو. بېشکه دغه یوسف زمونږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه دی. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. او دواړو دروازې ته سره منډې شروع کړې او هغې د ده کمیس له شا طرف نه سیرې کړو او دواړه د هغې له خاوند سره دروازې ته نږدې مخامخ شول. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هغې وویل
ندا سزا د هغه چا چې ستالو اهل سره د بدی اراده وکړه مگر دا چې هغه بندي یعنی قید کړي شي یا د هغه لپاره ډېر دردونکي عذاب دی. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هغه وویل هم دې لمانه د بدکارۍ غوښتنه کړې ده او د هغې د کورنۍ یو شاهد شاهدي ورکړه داسې چې که د ده کمیس له مخامخ اړخ نه سیري شوی وي نو هغې رښتیا ویلي دي او دا له دروغجنانو څخه دی. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که د کمیس له شا اړخ نه سیري شوی وي نو دې دروغ ویلي دي او هغه یوسف له رښتینو څخه دی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نو کله چې هغه عزیز د دو کمیس ولید چې لشا اړخ نه سیری شوی دی وی ویل بېشکه ای ښځو دا ستاسو له فریبونو څخه دی بېشکه ستاسو فریب او چل ډېر لوی دی. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اے یوسفا لدی خبرنا مخواړوا او اے خزی ته د خپل ګناه لپاره مغفرت غواړه بېشکه هم ته له خطا کارانو ځینې. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. او پخار کې خزو ویل د عزیز خزا لخپل غلام نه د بدکارۍ مطالبه کوي یقینا د مینې په لحاظ سره هغه د دې د زلو پرده سری کړې ده یعنی د دې ورسره سخته مینه ده بېشکه مونږ هغه خامخا په ښکاره ګمراهۍ کې وینو. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. نو کله چې هغې د دوی مکر واورېده نو دوی ته یې پیغام ولیږه او د دوی لپاره یې مجلس تیار کړو او په دوی کې هر یوې ته چاړه ورکړه او هغې دته وویل دوی ته راوځه. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نو کله چې دوی هغه ولیدو نو ډېر لوی ښایسته یې وموندو او خپل لاسونه یې پرې کړل او وی ویل الله ته پاکي ده دا خو بشر نه دی دا نه دی مگر ډېر عزتمن ملک. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هغې وویل دا هم هغه زلمی دی چې تاسو زه د ده له ده سره د مینې په باره کې ملامته کړې ومه او یقینا ما له ده نه د ده د ځان غوښتنه کړې وه نو ده ځان وساتو. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. او قسم دې که ده هغه کار ونه کړه چې زه د ته حکم کوم نو خامخا هرومرو به دې بندي کړی شي او خامخا هرومرو به دې شي له ذلیلانو نه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هغه وویل
اے زما ربا بندیخانه ما ته ډیره خوښه ده له هغه کار نه چې دوی ما هغه ته بلی او که ته زما څخه د دوی مکر و فریب وانړوې نو زه به دوی ته مایله شم او شم به له جاهلانو نه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نو خپل رب یې د دعا قبول کړه نو لدنه یې د دوی مکر و فریب وګرځاو بېشکه هغه هم هغه ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا دوی یعنی عزیز او د هغو کسانو ته ښکاره شوه یعنی صلای وکړه وروسته له دې چې دوی د یوسف د پاکۍ نښې ولیدې چې دوی به دی خامخا هرومرو تر یو وخته پورې بندي کړي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. او لد سرا زندان ته دو زلمی ننوتل په دې دواړو کې یو ویل بېشکه زه چې یم زه ځان په خوب کې وینم چې د شرابو لپاره انګور نچوړوم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. او بل اویل بېشکه زه چې یم ځان وینم په دې حال کې چې د خپل سر لپاسه مې ډوډۍ بار کړې ده چې له هغې نه مارغان خوراک کوي مونږ د دې خوبونو په تعبیر خبر کړه بېشکه مونږ ته له نیکوکارانو څخه وینو. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. یوسف اویل چې تاسو ته به هغه طعام لا نوي راغلی چې تاسو ته هغه درکاوه شي مګر چې تاسو به د دې خوبونو په تعبیر خبر کړم مخکې له دې نه چې تاسو ته هغه راشي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. دا تعبیر له هغه علم څخه دی چې زما رب ما ته ښودلی دی بېشکه ما د هغه قوم دین پرېښی دی چې پر الله ایمان نه لري او پر آخرت هم کافران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. او ما د خپلو پلرونو د ملت پیروي کړې ده چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب دی زمونږ لپاره لسره جایز نه دي چې له الله سره څه شی شریک کړو. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دا د الله له فضل څخه دی پر مونږ باندې او په نورو خلقو باندې او لیکن زیات ترا خلق شکر نو باسي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے د زندان دواړو ملګرو آیا ګڼ او متفرق خدایان غوره دي یا که هغه الله چې یو دی ډیر قوي او غالب دی. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. تاسو له الله نه غیر عبادت نه کوئ مگر د داسې نومونو چې تاسو او ستاسو پلرونو ایخي او نومولی دي او الله د دوی د الوهیت په باره کې هیڅ دلیل نه دی نازل کړی حکم یوازې الله ته خاص دی. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هغه حکم کړی دی چې تاسو یوازې د هغه عبادت کوئ هم دا سم دین دی او لیکن زیاتره خلق نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. اے د زندان دواړو ملګرو هر چې پتا سو کې یو دی نو هغه خو به پر خپل مالک شراب څښوي. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. او پاتې شو بل نو هغه به په دار کولی شي نو مارغان به د ده له سر نه غوښې خوري. هغه کار فیصله شوی دی چې تاسو د هغه په باره کې له مانه تعبیر پوښتئ. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. او هغه کس ته یې وویل چې پر هغه یې دا یقین و چې یقینا دی په دې دواړو کې خلاصې موندونکی دی د خپل مالک په وړاندې ما یاد کړه نو شیطان له هغه نه خپل مالک ته د یوسف یادول هیر کړل نو هغه په زندان کې څو کاله پاتې شو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. او بادشاہ وویل بېشکه زه چې یم زه و چاقې سربې غواګانې وینم چې و خوارې غواګانې خوري او و شنه وږي او نور وچ و وږي وینم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اے سردارانو تاسو ماته زما د خوب تعبیر ووایئ کچری تاسو د خوب تعبیر کولی شئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغوی وویل دا ګډوډ تخیلي خوبونه دي او مونږ د خیالي ګډو وډو خوبونو په تعبیر باندې عالمان نه یو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. او هغه کس ویل چې په هغو دواړو کې هغه نجات موندلی و او له ډېرې مودې نه پس یې یاد شو زه تاسو د دې خوب پر تعبیر خبروم نو تاسو ما یوسف ته ولیږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اے یوسفا اے ډېره رښتینیا ته مونږ ته تعبیر بیان کړه د وو سربو غواګانو په باره کې چې و خوارې یې خوري او د وو شنو وږو او نورو وو وچو وږو په باره کې د دې لپاره چې زه خلقو ته واپس لاړ شم د دې لپاره چې هغوی پوه شي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هغه وویل تاسو به وکاله پرله پسې په ډېر کوشش سره کرکیله کوئ نو څه چې تاسو وریبئ هغه غلا په خپلو وږو کې پرېږدئ خو لږ له هغوی نه چې تاسو یې خورئ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به له دې کلونو نه پس ډېر سخت وکاله راځي چې هغه غلې به وخوري چې تاسو مخکې د دغو کلونو لپاره ذخیره کړي دي مګر لږ شان له هغې نه چې تاسو یې ساتئ. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بیا به له دې کلونو نه پس یو کال راځي چې په هغه کې به په باران سره د خلقو فریاد رسی وشي
او پدې کې به دوی میوې نچوړوي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. او بادشاہ اویل تاسو هغه یوسف ما تراولی نو کله چې دته استاذ راغې نو دا ورته وویل خپل مالک ته بیرته لاړ شه. نو له هغه نه تپوس وکړه چې د هغو ښځو څه حالو چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. إن ربي بكيدهن عليم. بېشکه زما رب د هغوی پر مکر او چل ښه پوهه دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هغه اویل ستاسو سهال یعنی معامله وا کله چې تاسو له یوسف نه د هغه د نفس غوښتنه کوله. هغوی اویل الله ته پاکی ده مونږ په هغه کې هیڅ بدي نه وه معلومه کړې. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. د عزیز ښځې وویل اوس حقه او رښتیا خبره ظاهره شوه. ما له هغه نه مطالبه کړې وه او بېشکه هغه یقینا له رښتینو څخه دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. دا د دې لپاره چې هغه عزیز پوه شي چې ما په شیشه له هغه سره خیانت نه دی کړی او دا چې یقینا الله د خیانتګرو مکر نه برابروي یعنی سر ته یې نه رسوي. وما علينا إلا البلاغ المبين.